بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، شو حکومت ولي؟ د حکم او حکومت مفهوم د انسانانو د ګډ ژوند د پیدایښت راهیسې مطرح دی. ښځه او نر د معینو اصولو په ایجاب او قبول سره د ګډ ژوند تړون کوي. په دوی کې یو مشر او بل کشر. الرجال قوامون على النساء. دلته نارینه د ځینو مکلفیتونو بما انفقوا د تحمل په شرط د کورنۍ مشر دی. په دفتر او اداره کې د یو شمیر مقرراتو له مخې یو کس امیر او نور مامورین وي. په ټولنه کې د یو مقاولې له مخې یو مشر او نور کشران وي. یو راع او نور رعیت وي. انسانان د خپل کور، کلی، دفتر، کارخانه او ټولنې نظم او حکومت ته ضرورت لري. فرضاً که ټولنه 100 یا 100 میلیونه نفوس ولري، دغه 100 یا 100 میلیون نفوس ټول پر ځانو حکومت نشي کولی. دوی مجبور دي راټول سي، له خپل منځه یو چا او یا ډلې ته په معینو شرایطو او مقرراتو واک ورکړي چې پر دوی د دوی په وکالت حکومت وکړي. د دوی په وکالت د دوی د دین او دنیا امور ور تنظیم کړي. دلته د خلکو او دغه وکیل ترمنځ چې تر دې وروسته خلیفه یا حاکم ورته ویل کیږي یو قرارداد مطرح دی چې ولس څومره خپلواک په کوم حدودو کې خلیفه یا حاکم ته ورکوي او حاکم بیا په کوم حدود کې د ولس خدمت کوي. دلته د حکومت مفهوم رامنځته کیږي. حاکم د ولس خلیفه او وکیل دی. خلیفه د خپل مرشد د امر تابع دی او وکیل هم د خپل موکل د هدایت تابع دی. ولس تعهد کوي چې د حاکم سره به د قرارداد مطابق چلیږي. د قرارداد مطابق ولس پر ځان مني چې که د دوی څخه چا دغه تعهد سرغړونه وکړه، حاکم یا خلیفه ته اجازه واک دی چې هماغه کس چې له قرارداد څخه سرغړونه کړې ده بندي کړي، لاس و پښه ورپرې کړي، حتی اعدام کړي. دلته د حکم د صادرولو او د هغه د تطبیق څرنګوالي ته حکومت وایي. دلته خلیفه هم فعال معیشه نه دی، بلکې د قرارداد مطابق پر ولس حکومت کوي، یا په بل عبارت خدمت کوي. اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. په اسلام کې خلیفه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د ولس سره د قرارداد مطابق د خلکو په خدمت مکلف دی. یعنی دلته خلیفه په دوه قراردادو مقید دی، یو د اسلام اصول چې مراتب به او بل د ولس سره قرارداد چې مراتب به. خلیفه یا ولسمشر نشي کولای د دین په نوم د ولس خوښه بابیزه وګڼي او یا د ولس د خوښې دپاره د دین پر اصولو پښه کښېږدي. د ولس او د خلیفه د صلاحیتونو توضیح اساسي قانون کوي. دلته د یو قانوني حکومت مفهوم رامنځته کیږي چې قانون د مشر او رعیت د واک ویش او حدود او د چلند مسیر او میکانیزم واضح کوي. دوستانو، ځینې ټولنې قانونمند نه دي او قانونمندي یې خوښ هم نه ده، بلکې د ځنګله په قانون غواړي وچلیږي، چیرې چې د زورور برخه غټه ده. ځنګله کې حکم د زورور سره دی. مثلا په ځنګل کې زمری باچا دی، دا ځکه قوي پنجې او لوی داړې لري چې نور حیوانان یې نه لري. څرنګه چې انسانان هم تر یو حده د حیواناتو سره ځینې خصوصیات مشابه لري، لکه خوراک، چښاک، شهوات، غضب او پر نورو د تسلط حب، نو د ټولنې زورور کسان کوشش کوي چې ټولنه د ځنګل په قانون وچلیږي، چیرې چې د دوی برخه پکې غټه ده. همداراز دوی غواړي ټولنه ناپوهه او بې علمه وساتي. دا ځکه تاریکه کې خلک یو بل نه سره ویني او زورور د نورو برخې خوړلی سي. زورواکان او دړماران د علم چې رڼا ده دشمنان دي. په دغسې تاریک حالت او محیط کې پیغمبران او دعات را پیدا کیږي
او کوشش کوي چې انساني ټولنه د ځنګل د تعایش پر ځای د قانون مطابق چلولو ته وهڅوي. ښه او قانونمند حکومت هغه دی دوستانو چې اول د ولس ملاتړ ولري. دلته د خلکو ملاتړ یا مستقیم یا بالوکالت. ځینو ځایو کې مشر د خلکو لخوا مستقیم انتخابیږي، لکه امریکا کې جمهور رئیس د خلکو لخوا مستقیما ټاکل کیږي. خو ځینو ځایو کې اول خلک خپل وکیلان ټاکي او بیا دغه وکیلان له خپل منځه یو تن مشر کوي چې پارلماني حکومت ورته وایي، لکه په ایټالیا کې حکومت. درېیمه طریقه یې دا ده چې د حل و عقد شورا، چې ځینې ورته حل و عقد هم وایي، دا شورا یو تن د مشر په توګه خوښوي او بیا هغه د عام ولس رایې ته وړاندې کوي، لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه انتخاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته په سقیفه بن ساعده کې د مسلمانانو یو شمېر قومي مشرانو غونډه وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې غوره کړ. بیا یې دا مبارک په مسجد نبوي کې عام مسلمانانو ته د تایید لپاره وړاندې کړي. یعنی دوی دغه سقیفه کې حضرت صدیق صاحب کاندید یې کوي او دغه کاندید یې بیا په مسجد نبوي کې عام مسلمانانو ته وړاندې د تایید لپاره وړاندې کړي. تر عام تایید وروسته حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفة الرسول والمسلمین سو. درې نور راشد خلیفګان هم په مختلفو طریقو د مسلمانانو په رایه خلیفګان شوي دي. دوهمه خبره چې په اسلامي نظام کې مهمه ده، په هر نظام کې اسلام چې یو طبیعي فطري دین دی، هغه شورا ده. په هر ټولنه کې د یو کار په مورد کې مختلف نظریات وي، ټول انسانان په یو نظر نه وي، خو د ګډ ژوند لپاره بالاخره باید یوې فیصلې ته سره ورسیږي. دلته شورا مطرح ده چې پر مطرح موضوعاتو بحث کیږي او بالاخره فیصله پر کیږي. فیصلو ته مقررات جوړیږي چې د اهمیت په اساس په ساده اکثریت 2/3 یا د رایې په اتفاق تصویبیږي. سره له دې چې زموږ پر خواږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی راتلی او د الله عز وجل تر مستقیم هدایت لاندې او ما ينطق عن الهوا، خو بیا هم په مشوره امر شوی وشاورهم فی الامر. ډیر واري د مشورې په نتیجه کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم تر خپل رای تیر شوی دی. څرنګه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته اوس وحی نسته، نو موږ امتیان په مشوره مکلف یو. شورا د یو اسلامي نظام رکن دی. د اسلامي نظام 4 ارکان دي: قیادت، حکومت، شورا، قضا. کله دغه 4 ارکانو یو نو نظام ناقص دی. خلیفه یا مشر د ټول نظام حکومت، شورا او قضا سرپرستی کوي او نور ارګانونه چې حکومت، شورا او قضا ده د مشر تر هدایت لاندې د قانون مطابق خپل دندې ترسره کوي. د دغه 4 ارکانو ترمنځ رابطه او انډول اساسي قانون تنظیموي. نو ځکه په یو اسلامي نظام کې اساسي قانون اهم او ضروري دی. قانون دوستانو په ټولنه کې د رای د استبداد مخ نیسي. دا قانون دی چې مشر کس شرطه د واک حدود او د استعمال طرز و طریقه وشي. که قانون نوي او د وطن خلک د مشر اعمال د قرارداد پر بنیاد ونه څاري، د رای استبداد رامنځته کیږي. په دغه صورت کې د مشر پر شاوخوا غوړمالانو چاپلوسان راټولیږي. د مشر رابطه د ولس سره قطع کوي. قرار دغه چاپلوسان د مشر سترګې سي او غوږونه کیږي. بیا مشر د دوی په سترګو قوم ویني، د دوی په غوږو شی اوري. دغه حالت استعباد زیږوي او استعباد هلاکت ته لار هواروي. په دغسې یو مختنقه فضا کې نظام له دننه شوریږي او بیا له خارجه په یوه ضربه له منځه ځي. د عباسیانو په وخت کې چې د مشرانو استبدادي رای نظام له دننه شورولی و، د چنګیز په یوه ضربه داسې دړې وړې سو چې تر نن پورې بیا مسلمانانو ونه کړی سوی چې سر راټول سي. په داسې حال کې چې په هغه وخت کې اسلامي نظام مسلمانان د ټولې دنیا قوي ترین قوم و. فارس،
مسلمانانو فارس امپراتوري تر ګونډو لاندې کړې وه، د روم امپراتوري مسلمانانو تر ګونډو لاندې کړې وه. مسلمانانو هیڅ یو لوی رقیب نه درلودی، خو دننه وشړېدی. او چې شي وشوړاوه؟ استبداد راغی، د خلافت تر نامه لاندې ملوکیت چلېدی. دوستانو، د قانون په چوکاټ کې فعالیت د ښه حکومتولۍ یو اصل دی. حکومت باید د خپلو اجراعاتو لپاره جامع او واضح قانون او متعلقه لوایح او مقررات ولري، کنه خلک او مامورین به په قانوني خلا کې سردرګمه وي او سوء استفاده ګرانو ته به د سوء استفادې لار هواروي. قانون پر ټولو خلکو باید یو شان تطبیق سي. حکومت د انډیوالۍ، قومي او سمت پرستۍ پر بنیاد تر ډېره نسي چلېدلی. اوس چې یو طلایي فرصت میسر دی، امارت ته پکار ده چې د افغاني ټولنې د قانونمندۍ او د اسلامي نظام د دوام او ازدهار په منظور داسې خصوصي قانون د تصویب لپاره یو کمیسیون وګماري. زه په دې لار کې مرسته ورسره کولی شم. دریم، شفافیت. په مسایلو کې فیصلې باید د قانون مطابق وي او پوره باید تطبیق شي. شفافیت دا معنی چې فیصلې د قانون او مقرراتو مطابق وشي او د قانون او مقرراتو مطابق عملي شي. هغه کسان چې فیصله پر تطبیق کیږي باید د فیصلې په منطق او د هغه د تطبیق په دلیل پوه وي. عام خلک باید قوانینو او مقرراتو ته پوره دسترسی ولري او ابهام پکې پاتې نه وي. څلورم، عدالت. عدالت د یو نظام د بقا رمز دی. د قانون بیطرف تطبیق بیطرفه قضا غواړي. دوستانو، د قانون بیطرفه تطبیق بیطرفه قضا غواړي. ښه نظام هغه دی چې ټول خلک د قانون په وړاندې برابر وي. امیر المؤمنین علي کرم الله وجه د خپل خلافت په وخت کې د یهودي سره د قاضي په مخ کې پر برابر حقوقي حیثیت ولاړ و. دغه دی عدالت. زموږ تیر نظامونه اکثره بې عدالتوي خراب کړل. دا ځکه هر چا خپل خپلوان، دوستان، قومیان، حزبیان د حکومت په دوایرو کې په ښه معاش غیر حق مقرر کړي وه. نظام نه چلېدی. دوستانو، ځینې خلک وایي د قرآن کریم په موجودیت کې اساسي قانون ته څه حاجت نشته. دا ډول خبرې سادهګان کوي او هغه کسان یې کوي چې په اسلامي نظام او علم الاجتماع کې مطالعه کمه ده او یا په بې قانونۍ کې ګټه ده. راسئ له دغه اوسني طلایي فرصت استفاده وکړو او خپل ژوند د اساسي قانون په درلودلو چې پر قیادت، شورا، حکومت او قضا مشتمل وي قانونمند کړو. اساسي قانون د افغان ولس او امارت ځای او حدود تعین او فعالیتونه تنظیموي او دنیا ته ښیي چې موږ څوک یو، څه غواړو او چیرې ځو. اساسي قانون او د هغه سم تطبیق د نظام دوام او بقا تضمینوي، کومه چې زموږ ارزو ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فاروق اعظم د روژې مبارک 25 1440 هجري قمري.